أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه د مخکینی درس د مرکبات د حروف څخه. مرکبات حروف مو تاسو ته درو پیژندل چې هغه حروف دي چې دوه حرفه درې حرفه ترکیب شي، یعنی یو ځای ولیکل شي، شکل د حرف تغییر کوي او که نه کوي. ادامه د هغې درس نن وایو. حرف د نون ته وګورئ، د حرف د خاصه یو ځای لیکل شوی دی، شکل د حرف نون تغییر کړی او که نه دی کړی، یا د خا. دلته وګورئ تاسو، نون خا، نون خا، دومره تغییر یې کړی. حرف د یا، یا ح، یا ح، په دې قسم یا لیکل شوی ده. دلته با جیم، با جیم، دغه د یا ټکی دی. یا میم، یا میم. حرف د میم ته تاسو وګورئ، په دې قسم هم لیکل کی او په دغه قسم باندې هم لیکل کی چې د بل حرف سره یو ځای ولیکل شي. با میم، با میم. نون میم، نون میم. تا میم، تا میم. ثا میم، ثا میم. حرف د ثا، تا، نون دومره تغییر وکړ. تاسو وګورئ دغه شکلو ته. با یا، با یا، یا یا. نون یا، نون یا. تا یا، تا یا. ثا یا. حرف د با، یا، نون، تا، ثا. د حرف د یا سره چې یو ځای ولیکل شي نو تاسو شکلونو ته وګورئ، په دې قسم لیکل کیږي. نون با لام، تا نون لام، تا نون لام. با یا لام، با یا لام. یا تا لام، یا تا لام. ثا ثا لام، ثا ثا لام. نون با نون، نون با نون. با نون نون، با نون نون. تا یا نون، تا یا نون. یا تا نون، یا تا نون. ثا ثا نون، ثا ثا نون. درس ته همزه ځای پورې کفایت کوي، ځکه انشاءالله په بعدی درس کې حرف د جیم، ح، خا معرفي کوي چې شکل یې تغییر کوي د نورو حروف سره چې یو ځای ولیکل شي او که نه کوي. انشاءالله هغه به په بعدی درس کې تاسو ته تشریح شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.